شمالي وزیرستان او فاربنو خصدارو د احتجاجي غونډې په محل دا پریکړه کړې چې په نهمه نیټه به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پاره د بنو او میرانشاه سړک د احتجاج په توګه تاړي او هیڅ ته به هم شمالي وزیرستان ته د تلو اجازه نه ورکوي. د میرلی تکه چک پوسټ کجوري په مقام باندې د شمالي وزیرستان او فاربنو خصدارو د ډول په حق جرګه کړي او د پولیس د پاره یې د احتجاج په توګه د بنو او میرامشاه سړک تړلې وو. خصدارو د حکومت نه غوښتنه کوله چې لا خود د دوی سره په منل شو 22 نکاتو په سملاسي توګه عمل وکړي شي اولاد په خپل زوړ حیثیت کې پاتې کړي شي. اول خپل حق په سوال غوري چې نوې سکیم د پداب نه میږي وینه هتیاوي میږي ورته بدوري شه میرو په نم تاریخ باندې دیتا روډ باندې وي چې وزیر لارو چې او روډ ټولي سوروي په 12 تاریخ کې مش په بغینرام باندې نو ستایو لړده د حال پاتې اغزنه قدمو بیا مش په پاور خوشاوي چې کیم قدم وخلی اغزنه وخلی پولیس ته دغه وخت د ویر جنسنا اجتناب کې د سفر د ویر وجود جوړ شوی نه وي او د چې مشته څه قسم آرډر کو د چې کیمه مطالبه دي کیمه د میجر صاحب پیش کړی دغه میر 100% حمایت کو حکومت ته سره اکشنی د سره حال کو او کا سره حال نه کړل بیا دا د فاټا یو خو پکې تیر شو او دا یور کا ولا کېدو دا بیا سک مړ نه کو. په دې موقع د ټولو قبایلی سیمو د خصدارو د کمیټې چیرمن صوبیدار میجر سید جلال وویل د خصدار فورس په شکل کې د دوی پلارونو نیکونو او دوی په خپل ډېرې قربانۍ ورکړې دي چې موجوده حکومت د دغه قربانیو بدل د دوی د حیثیت او شناخت ختم کولو په شکل کې ورکوي د کوم منل ته چې دوی په یو صورت هم تیار نه دي. په 9 تاریخ پورا که زمونږ په خبره چا غور ونه کو په حیثیت چیرمن شپږ پر وای جنسي ته میسج ورکوم چې خپل احتجاج ریکارډ کې وزیر اعلی صاحب راځي مناسبه نه ده خو که زمونږ خبره چا حال نکړله د دې زیناون څخه د بکخلی چک پوسټ پر د الفا ټا چې څومره خصدار لیویس فورس ته دا برازي او دا روډ به بندوي هر قسم ټریفک ته پاره که هر قسم وی آی پی راځي دغه احتجاج کوونکو دا پریکړه وکړه چې په نهمه نیټه به دوی د احتجاج په توګه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د پاره د بنو میرامشاه لاره تړي او په 12 نیټه به د راتلونکي لایحه عمل د پاره بهناران په خاور کې د الفاټه خصدارو لویه جرګه کولې شي. گوهر وزیر، خیبر نیوز، شمالي وزیرستان.